اوس دلته داسې ملایان پیدا سوي دي پیران چې دي زه دا پیران پیژنم قسم د الله په ذات قسم چې ټول عمر د کفر ملګري دي دا دوی پیران دلته څه ګیلانیان دي ټول عمر د کفر ملګري کړی ده یعنی دا په مسجد کې ناست یم او داس مې دی په مسجد کې ناست یم د الله جل جلاله په دې خبره باندې ګواه او شاهد ګرځوم چې دا پیران د دوی د ټول عمر د کفارو ملګري په دا پښین کې ملایان دي د دغه پیرانو مریدان دي د دغه ګیلانیانو مریدان دي داسې کلکې مریدان دي چې څوک د دغه ګیلانیانو مرید نه هغه ګمراه بولي او سیدان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بني هاشم دا بس صرف په دا ګیلانیانو ختمه کړي بل ځای که سید ملاو که سید عالم که سید شیخ که سید پیرو هیڅ تعظیم او قدر او عزت نه لري که د ده د رای د پیر د رای خلاف هغه ملام ګمراه دی هغه مفتیم ګمراه دی هغه شیخ هم ګمراه دی او دا خبره به زه درته وکړم ګوره په قسم یې درته کوم د محشر په ورځ الله له ما دا پوښتنه وکړي زما د الله په ذات باندې قسم چې دا ګیلانیان چې دا دوی مریدان دي دا د کافرانو ملګري وه دا شل کاله چې په افغانستان کې یهود و نصارا راغلي وه چې د اسلام او د مجاهدینو سره جنګېدل دا ګیلانیان پیران دا په سل کې نه نیوي د دغو امریکایانو کافرانو سره ولاړو د اربکیانو په شکل باندې دغه د ملي پولیسو په شکل باندې د محلي خلکو په شکل باندې د قومي مشرانو په شکل باندې دا ګیلانیان ملګري وه نن د هغه مریدان راولاړېږي دا فتوا باسي وای هغه سړی چې د 12 خیرات نه مني هغه منافق دی نعوذ بالله پر ټولو علماو د علماء دیوبند پر ټولو علماو باندې دا فتوا پر ټول امت باندې دا فتوا د دې وجه څه وجه ده چې سړی د یو داسې پیر مرید وي چې دغه کفر اسلام در راوسته نه معلوم او یا هغه ټول عمر د کافر ملګری وي د مسلمان په مقابله کې اوس یې پوښتنه وکړي د دغو ګیلانیانو دا ټوله یا په برطانیه کې دي یا په امریکا کې دي یا په جرمني کې دا ګز دی میدان ورسې د دغو پیرانو پوښتنه وکړي دا کم ملا چې دا فتوا ورکړې ده چې د 12 خیرات چې څوک نه مني هغه منافق دی اوس زه په چیلنج درته ورسه اوس یې د پیر پوښتنه وکړه چې پیر اوس په برطانیه او په امریکا کې نو ما ته لاس راپرېږه دا د انګریزانو خلک دي دا د انګریزانو ملګري دي د دغه انګریزانو دا خلک ورته پیران کړي د ګیلانیانو په نامه باندې د شیخ عبدالقادر جیلاني لمسیان ځان بولي د دغو بلا دي په دوی باندې وګرځېږي دا یو لاولکه ګیلاني بیا د دغو ګیلانیانو چې کم نام نهاد ملایان پرېښي دي هغه بیا پر ټول امت پر علماو باندې نعوذ بالله د حرامي و د منافق ټاپه لګوي وایي دا یا منافقین دي یا حرامیان دي چې دا خیرات حرام بولي یا ناروا بولي سره له دې دا د اوس ما تاسو ته په تفصیل باندې دا خبره وکړه چې نه د 12 د میاشتې ذکر په شرع کې په خیر القرون کې چا کړی دی چې دا میاشت د نورو میاشت افضله ده او نه د 12 د ورځې تعین سته او تخصیص سته چې په دې ورځ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د میلاد ذکر وشي او مجلس جوړ شي په دې ورځ باندې جلوس راویستل شي د دغه ځای سره دغه مسجد ته چیلنج دی و څلور کونج دنیا ته که چا دا ځای ماته ثابت کړي د خیر القرون سره د الله د رسول سره د الله د رسول د صحابه کرامو د تابعینو د تبع تابعینو د ائمه مجتهدینو سره که چا دا ځای ثابت کړي چې د ربیع الاول د میاشتې فضیلت پر نورو میاشتې باندې سته لکه الله په قرآن کې موږ ته وویل او یا د 12 د ورځې فضیلت یا عظیمه ورځ نسبتا و نورو ورځ ته شر مشر شولې ده شاري مشر شولې ده دا کې ثابت کړي د الله په ذات قسم زه 15 لک روپۍ انعام ورکړم لیکن دا مبتدعین دي بیل شکنځلو ماسې و بیله د کفر له ټاپو ماسې و بل کار نه لري پر ټول امت باندې د منافق ټاپه لګول پر ټولو علماء دیوبند باندې نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله د حرامیانو نسبت ورته کول وجه څه وجه ده د پیر دا ځای نه دی معلوم چې مسلمان یا که کافر او د پیرانو دا یقیني خبره ده ټول امارت اسلامي په دې باندې خبر دي چې دا پیران ټول د امریکایانو سره ولاړو ټول مجاهدین پر دې باندې خبر ما په د خپل سترګو باندې چې په وټو کې ولاړ و د امریکایانو په کوژه باندې ما پوسټونه لیدلی دي نو خود به یو ملا چې د داسې پیر مرید وي چې دغه کفر او اسلام تر دا اوسه نه معلوم دا نه معلوم ته مسلمان یا که کافر یې د مسلمانانو ملګری که د کافر ملګری نو خود به دا فتوا ورکوي پر اهل سنت و جماعت علماء دیوبند باندې چې دا یا منافقین دي نعوذ بالله یا دا نعوذ بالله حرامیان نو د دې شانو سره بیداره اوسئ الله جل جلاله دې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت په زړه کې راواچي الله دې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري کړي الله دې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخلصین کړي الله دې د دغو ظالمانو مبتدعینو له لارې وساتي
دا د دغه زمانې د صوفیانو په شکل کې خوارج دي، پر مسلمانانو باندې د کفر یا د ارتداد ټاپې لګوي. الله تبارک وتعالی دې موږ ته په دغه بیان باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله دې موږ د نیکو صالح خلکو ملګري کړي. دا د دیوبند علما چې دي دا ټوله پیران دي، دا ټوله د څلورو طریقو حقو څلورو طریقو د ذکر چې د سنتو سره برابري د دې دا د دوی لاره وه. دا اذکار به کول، دا مریدي د پیري و مریدي به وه، دا رقم ګبرهان نه وه نعوذ بالله، لکه دا د دې زمانې ده. نو کوشش دا وکړئ د خلکو په خبرو کې مه راځئ، خیرات کوئ، د خیرات هېڅ ورځ نه ده معلومه. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دا ورځ نه ده متعینه سوې چې خامخا 12 چې هره ورځ مو خیرات موقع پیدا کړه، خیرات کوئ، د نیکانو صالحینو خلکو صحبت کوئ، ذکر و اذکار کوئ، درود شریف پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وایاست. بهترین عمل دی، بهترین عبادت دی. الله تبارک وتعالی دې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقي عاشقان کړي. واخیر دعوانا الحمد لله رب العالمین.